بلاک داخل طلاب ډبل کلیک په وکړه دا ته راوړه کېده کې دا مثلا د شویی په جانبي نما کې چې ورته کوي یا داسې ولاړ شکل یې ته کوي نما کې که نه په پلان کې نه یا کمود داسې هغه ولاړ کمودونه چې په جانبا ورته ګوري شکل کې ورته ګوري نو ټول تاسو کولی شئ مثلا دغه د سینک ورته وایي د شویی په پلان کې د دې لپاره مثلا دغه شیر چې تاسو کوئ ورته نوی شیریم کې ورته کولی شئ نو دا په ډیزاین سنټر کې دا شان تار موجود دی ولې دا شان دا نه دي چې دا نه جوړېږي خو که چېرې ضرورت د ټمپلیټ شکل وي تاسو کولی شئ د دې نه څه کوئ راواخلئ د ډي سي انټر او یا هم د کنټرول 2 په واسطه به تاسو کولی شئ مفهوم ښه پوه شوئ انشاءالله دا نو که کوم وخت کوم ټمپلیټ شکل درته په کار کېده دوی تاسو کولی شئ څنګه راوړئ بل تاسو کولی شئ بیا زه یو بل فایل درکوم چې تاسو به دایم ساتلی وي چې هر شی وغواړئ تا ټمپلیټ شته جوړ دی تا هغه داسې خلاصې وي درته دا فایل زه درکوم ښه مه یې کوه چې جوړ شي څه مشکل نه پېښېږي مه یې کوه چې جوړ شي دا ټمپلیټ شان ټول شی شته دا یو فایل دی چې تاسو به ساتلی وي هر وخت دا د ټکټ سمبولونه مې لکې شته ګوره د میرور شکل یې دلته کړی میرور وګوره دا شکل یې جوړ کړی میرور او دروازې شکلونه د کړکیو شکلونه څه شی چې وغواړئ دلته شته دی چوکۍ میز دایروي میزونه دا رقم میزونه دا میز دا تاور جوړ شوي دي بلاک کړي یعنې یو تکلیف څه جوړ کړی هر قسم شکل خو کېدای شي څه شی د په کار کېدل دوی وړه چې څه شی د په کار کېدي دوی ته کولی شي دا د ګلانو شکلونه د ونو شکلونه دا کله چې هلته بیا رنګونه تغییر کړي دا شکل دا ټول کولی شي کاپي کولی شي هېڅ مشکل نه لري دا دروازه دا د دوی دپاره تښې دي چې تاسو ته یو ایډیا در پیدا کوي چې تاسو هم یو شکل دا رقم جوړ کړی شئ یو ایډیا تاسو در پیدا کوي که د دې نه استفاده وکړئ ډېر ښه شکلونه تاسو ته هغه ایډیا در کوي دغه نه کولی شئ یو شی جوړ کړئ مثلا دا له وګورئ د زینو دپاره ډېر ښه شیان دي زینو د نارتنګ او ایستنګ دلته چېرې شته دي کې زینو دا پنجرې دي لکه په بامو باندې چې یو پنجرې شکل جوړوي که ته دا ووینې خپله هم یو ایډیا پیدا کوي چې داسې هم جوړولی شي خو داسې به زه جوړه کړم دا رقم دی بیا یې زه انشاءالله ته هم چې دا څنګه یوه دانه جوړه کړئ او څنګه یې میرور کاپي در یوه دانه ته جوړه کړئ دا ټوله نه جوړېږي دا ټوله فقط هغه دوه خطه دي دا خط او دا د موبایل خط هغه راندمه کېږي چې کاپي کېږي یو شکل ته جوړېږي نو دا که چېرې موږ تاسو یو ځای ووینو نو به ډېر ورته وایو چې څومره عجیبه ښه شی جوړ کړی دی یا مثلا دا زینې ده ډېر ساده شکل یې جوړ کړی ورته ولې که دا تاسو په یوه نقشه کې ووینئ چې بیا چې دا به ورڅخه جوړ کړي خو دا ډېر ساده شیان دي پخپله تاسو دونه ښه شکل جوړولی شئ که چېرې د زینو یو شکل تاسو ووینئ د هغه نه عکس واخلئ هغه ټکټ کې کېناستئ ورته چې دا خط یې دا اندازې که هغه هم نه وي شکل خو جوړولی شئ نو د تاسو یو ایډیا پیدا کوي دا شی به زه درکړم درته وایخلئ وساتئ دا ډېر ښه دوست دا ګوره دغه د هغه دپاره اچوبي هغه نه وي چې جوړ کړي وي د زینو د هغه دپاره دا د چوکیو دا رقم په سالونو کې چې ایښول کېږي د ازګر د چوکۍ مخ ته دوه میزه ایښول کېږي که نه صاف راشي البته میتون خب از این میتونی استفاده کنی هر وقت مثلا که شما در دیتیلی مختلف قسم دیتیل نه جوړ کړئ دا مې د زینو شکل دی دا داسې دی دا خو جوړ کړی ډېر ساده تو به چې ګول شکل دی خو د قراوسه جوړ کړی دی دغه ښه چې داسې قسم کار کړی چې یو رقم ته سړی پرې پوه شي چې هغه 3D شکل دی که نه نو دا رقم ته یې وګورئ نو کولی شئ چې تاسې مختلف شیان د دغو فایل نه څنګه کوئ واخلئ دا بیا یو پلان دی چې تور جوړ شوی پلان هم کې شته په ده کې بعض شیان کار کړي دي میزونه او چوکۍ یې ایښي دي که نه لکه تلیفون وګوره راته ایښی دی د میز په سر باندې وي هر ځای تاسو کولی شئ دونه څنګه وکړئ استفاده وکړئ دا نو دا فایل به هم زه درکړم خو که په ټکټ کې یو ځای تاسو غواړئ تور شته هم دي دا هغه بېرته په دغو اجزای نقشه کشي توسط اتکات کې شته دي ټول دغه فایل کې څه شی وغواړئ شته کوم شی چې د ما سوي انشاءالله تاسو نه درېږم درکوم چې څه شی ته پیدا کړئ اول انشاءالله دی درکوم نو دا بل انجینر صاحب دغه صفحه رنګ یې تور دی بعضې کمپیوټر کې سپین وي که نه نو دا د آپشن نه کېږي او پی انټر کوئ آپشن نه دلته ورشئ ډسپلی ته په ډسپلی کې کلر ته ورشئ انجینر صاحب کلر ګورئ کلر
وی 2D ماډل دا 2D ماډل دی دا لیاوټونه دي 2D ماډل دا ته کولای شي چې ته چیرې د صفحې رنگ متدارک کړې یعنی د صفحې رنگ چې تغیري په اپشن کې ډسپلی کې خو کوښښ وکړي چې په اپشن کې بل لږ زده شي ته اپشن کې ډیر ماته راوي اپشن کې کار ماته دا ساده عمل چې د سګاډ ورشي بیا ته خپل حالات چې ولې مګم بل او ټکی ته نو ته کولای شي چې رنگونه مثلا کمان لاین نه دا دی ګورې ویني زه ورته چې دا کمان لاین ماته په بل رنگ وخره دا دی ګوره رنگ ورته چې داسې دا دی اوس به کمان لاین رنگ څنګه دا ماوس یو قسم رنگ لري کنه کارسر نو ته کولای شي چې دا د کارسر رنگ هم تغییر کړي دلته واشه کارسر وګوره کارسر دا دی کنه دا دی ورته دا سور نو کچیر تاسو غواړئ چې رنگونه په اپشن کې تغییر کړئ نو دوی تاسو کولای شئ چې رنگونه څنګه کړئ ریسیټ کلاسیک کلر ته بیا تاړوي نو تاسو کولای شئ چې رنگونه د 2D بیک گراوند شکل مثلا په تور شکل واخلئ کمان لاین په مو شکل بل د کارسر یو اندازه لري خپل ده خطونه یو تری دی ګره دا د کارسر اندازه نه ده خطونه بخیر راځي نه دا ما زیات کړی دی ما خپل د دوه خاطر دا ور کارسر فان نه راکوي خطا سي نه چارتي دا کارسر نو زیاتره وخت چې لوی خط موازی په ول د پر رسموي نو بیا کولای شي د کارسر نه استفاده وکړي چې د خپل د سیمه موازی توپ د تخیل ته اوس مینه کام کو کچېری سل پیسه کې دا بیا ټول غاټي به خیر صافي تر راځي نو هغه تاسو په خاطر تر کم تاسو کولای شئ بل یو بل مهم څه چې ته هم چې کله تاسو په یو 2009 شل اټکټ کې کار کوي هغه بل څوک نشي خلاصولای کنه په ټیټ ورژن کې نو دا ته اوپن ان سیو تر شورته همیش مو ته ټیټ ورژن کې په هغه سیو کاوه مثلا 2010 لاس ټیټ ورته انتخاب کا چې بل څوک هم بیا استفاده کوي نو دغه تاسو کولای شئ چې دا ورته هغه کوي اوکې او هغه چې بیا ته کله سیو کاوي نو هاري ورته به وایي هغه چې ته بیا کله فایل سیو کوي مثلا زه دا څنګه کوم کنټرول اس کنه دلته به انتخابوم ټیټ ورژن نو هر یو فایل ته انتخابوي مثلا یو فایل دی دا دی ما خلاص کړای دی سیواز مثلا دا دا زه سیو کوم سیواز دا ته ورځم او دا ته انتخابوم چې مثلا 2013 کې نه مثلا په لاس کې ما ته څنګه کا سیو کنه لاس نه چې ورته سیو ټول په ټول کې خاص لاس ورې ټول په دې لاس نه چې به څنګه کې ویني نشي نو په اپشن کې په دو ان شاء الله په دوه پوه شوي کنه اپشن په اپشن کې تاسو کولای شئ چې دا هغه څنګه کوي ټیټ ورته انتخاب کړئ دونه تاسو کولای شئ چې بیا ښه بل ډېر مهم شی اوس بلحاله نه وي بیا به ان شاء الله نور درستوي ښه بل دا یو څه شان لکه د ماوس رنګ دی یا مثلا یو جسم انتخابوي کنه زه یو لاین واخلم دا چې کله انتخاب کې دا شنه هغه پیرځي کنه یا مثلا آفست خلمه آفست مثلا دا ولی درای پندازه دا علامه اینه دا زیاد تو دا زیاد ولی دا مستطیل غنت علامه نه دا ماوس علامه دا اندازه کم از زیاد تکاوی کنه دا هم په اپشن کې تاسو کولای شئ زیاتره هغه دو نه څنګه کوي تغییر کوي مثلا دا نگاه دا کولای شئ زیات کم مثلا د خبره د ماوس هغه داخل کې علامه ده دا کولای شي غټه واړه کوي او بل زه دا غلطه دا چې دا ماوس کښ کم یو رنگ دی ویني دا خپل دا رنگ ویني دا کوه ته چې بل رنگ دی سور رنگ دی یو رائټ سلیکشن دی دا سپیرازه یو لیفت سلیکشن دی پر رائټ سلیکشن کې چې جسم ما سره داخل شي انتخابي اما یو نقطه پر لیفت سلیکشن کې چې مکمل داخل نشي نه انتخابي مکمل جسم داخل ته چې مکمل جسم داخل نشي نه دا زیاتره دغه ځای لپاره دی چې مثلا ته یو شای مکمل وځ دا غلطه دی دا ډیلیټ کوم دا کدا نور ما سره ورته انتخاب هم شي ډیلیټ کیږي مثلا
زه فقط دغه ځای ډېر کوم هغه هم انتخابېږي اوس دا څنګه دا انتخاب کوم داسې که نه نو بیا تو خو پرې راځم هغه نو انتخابي نور نه ځکه نور مکمل نه دي سلیکټ ګرځه دي دا مکمل سلیکټ شو هغه نور نیم سلیکټ رایټ سلیکشن دته داسې ځای دی پر دا تاسو ته خوري اوس مثلا دا ته دا مایده خاتونه پکاومه خو که د هر خل ورته رسمه نو داسې چې هر خل یې کومه دلته یو شی ورته انتخابي نو زه بیا داسې هغه نه انتخاب کوم چې داسې انتخابوم مشخص شی کولی شم چې څنګه کوم ډیلیټ کوم اوس مثلا که زه دا ونیسم شفټ ونیسم دغه انتخاب کوم هغه بار کاور نه دی هغه یو هغه مکمل هغه د نور مکمل هغه بیا وباسي یعنې دا شکل یې څنګه کوته وایاست د شفټ سره نو سلیکشن یو لیفت سلیکشن دی یو رایټ سلیکشن دی په رایټ کې د ماسې جسم داخل شي انتخابېږي او په لیفت کې چې مکمل داخل نشي اوس دغه ونه ده چې ماسې دا ته انتخاب کوم سلیکټ ولې که په لیفت کې هر څومره واشم نه انتخابېږي شو چې مکمله انتخاب نشي مفهومې پوه شئ لیفت او رایټ اوس د دوه رنګونه دي یو سور رنګ دی یو داسې شین رنګ دی نو دا هم تاسو کولی شئ چې د آپشن نه د دوه هغه تغییر کړئ رنګونه سلیکشن په سلیکشن کې رنګونه ویژوال سیټینګ ده صحیح شو اوس دا رنګونه ګوره ما سور کړی دی او بل مې څنګه کړی دی شین که زه وایم چې دا رنګونه ډېر تیز دي زه چې یو جسم انتخاب کړم مثلا داسې انتخاب هم د لاندې باید ښکاره شي اوس جسم نه ښکارېږي د لاندې لاین هست نه از زیرش هم هیچ معلوم نمیشه نو که دا تاسو غواړئ چې دا معلوم شي نو دا تاسو په سلیکشن کې آپشن بیا سلیکشن په سلیکشن کې ویژوال افیکټ سیټینګ ته ورشئ بیا دا کم کړئ اکریسي چې معلوم شي اوس تاسو کولی شئ چې دا که چیرې انتخابوئ هغه ختم دا ترانسپرنسي ما څه کمه کړه مفهومې پوه شوئ انشاءالله نو دا یو څه مهم څه هغه و چې ما تاسو ته وویل چې بیا ورو ورو انشاءالله چې مشکل و هغه څه چې سلیکټ کېږي مثلا هغه دا دی او د سلیکټ شوي جسم هغه دلته تاسو کولی شئ غټ کړئ اوس دا دی د ماوس څومره غټ شي د موبایل او دا انتخاب کړه دا راغټ دا انتخاب کړه دومره غټ دا انتخاب کړه دغه بلاک داسې غټ که دا تاسو کموئ نو دلته آپشن ته ورشه په سلیکشن کې دا ورته دا کم کړئ دا هم کم کړه او دا هم څنګه کړه کم آپشن کې دا آنلاین سره کم کوی نشو آپشن ته ورشه خو هغه خو نه د انټرنیټ مربوط کوم شی چې تاسو کار کوي دغه آپشن او انټرنیټ به دی وي بیا داسې کولی شئ چې بعضې پوښتنې یو شی تاسو نو تاسو کولی شئ چې دونه څنګه وکړئ د آپشن هم استفاده کوي د دو پړمې معلومات انشاءالله در کالکولیټر ته د کار کېږي کیو سی انټر کولی شئ چې د کالکولیټر ضرورت دلته شي کولی شئ دونه استفاده وکړئ ساینټیفیک کولی شئ دونه واخلئ ساینټیفیک هم ورسره جمع یو شی دلته په کار راستن ماشین حساب دلته په کار دی دلته کولی شئ کوم هغه کې کیو سی انټر او یو بل شی چې د یو جسم د پراپرټي په اړه باندې معلومات مثلا انجینر صاحب دا خو یو لاین دی که نه د دې پراپرټي تاسو څنګه کتلی شئ پی آر انټر یا هم کنترول یک انتخاب که جسم انتخاب که د هغو په اړه پراپرټي ده درته وایي چې دا ایکس کوردینات اداره دي د وای اداره دي د شروع او د زد صفر دي ځکه ارتفاع موږ نه لرو دلته تاسو 2D وایو که نه 3D نه ده موږ هم تاسو دلتا او دا شاید ټول درته ښایي رنګونه مثلا په کوم لیر کې دی بای لیر دی رنګونه یې دې تغییرولی شي تغییر کړي او لاین شکل یې دا رقم شکل دی که نقطه دار کې نقطه دار کېږي داسې که د دو نقطو خط اندازه ترمنځ فاصله زیاته او زیاته کوي دا کولی شي زیاته کړي دلته مثلا دا ورته 15 که دا ترمنځ فاصلې زیاتې نو د یو جسم پراپرټي چې دا تاسو د هر جسم لپاره پراپرټي چې ګورئ هغه به انتخابوئ پی آر به انټر کوئ یا کنټرول یا اوس دا د دغه جسم پراپرټي ده که دا انتخاب کې راسن ګوره لیر دا دی دا 15 دی او هایډن دی او که دا انتخاب کې بیا ګوره وي یو دی او بای لیر نو د هر جسم پراپرټي دا مې څه لپاره ته بعضې شیان دي د دو خطو خو تاسې که اندازه‌ګذاري کوئ خو د ډایمنشن سټایل نه راځي د لاین پوسته باندې یا لاینر پوسته باندې تاسو کولی شئ د اندازه پیدا کړئ خو که چېرته انجینر صاحب د تاسو لپاره داسې یو خط وي چې منحني خط وي یا په لاین وي نو مثلا انجینر صاحب زه یو پرې لاین لرم پی ال انټر چې دا سوال زیاتره وختو کې چېرته تاسو امتحانونو ته تېر شئ دا سوال کېږي درسره وایي د دوه اندازه ماته وښیه
خو د دوی ټول ښه داسې هم کولی شي چې یو بچې دا بخلې د دوی ټول بخلې مثلا لاینر نه خلم اعلاین نه خلم دا ټول چې به دا ټول خلې دا به ټول جمع کوي ورته او که اس پی ال وي سپلاین د دوی نو دا رقم ته هم نشي ښځی دا به څنګه خلې نو د دوی دواړو دپاره که پولیلاین یا سپلاین وي د دوی د اندازې دپاره پوښتنه څه وشي ته څنګه کولی شي د دوی هغه پیدا کړي ټول د پولیلاین ښه داسې هم کولی شي چې پی آر انټر کې پراپرټیز دا انتخاب کړه ته وي چې ټول یې څو دي دلته وګوره ایریا یې ده لینت یې څو دی 50 اوس که پراپرټیز د وګورې په کې ټول د سپلاین دپاره ټول نشته دی خو د هر یوه دپاره چې عمومي یو کمون دی لیست په نامه باندې دی LIST لیست ووایه دا اتومات درته ښایي وي دا چې دی پارامتر دا لري ټول یې لینت یې 8 زائد د وای نقطې ټولې درته ښایي که ته ورته وایې چې لیست د دوی وښایه ورته اتومات درته وایي چې دوی ټول چې دی څو دی 50 نو که تاسو د منحني خط یا پولیلاین ټول پیدا کوئ زیاتره ځایو کې چې پوښتنه راځه کېږي نو دا پوښتنه ډېره کېږي وي تاسو څنګه کولی شئ منحني خط ټول ماته پیدا کړئ یوه ساحه ده دغسې راتاو ده منحني شکل راتاو ده ساحې که تاسو ته دغه سکیچ راوړی یک منحني شکل دی ساحه او ورته ټول پیدا کوي نو ته د دوی ټول څه پیدا کوي یوه ساحه ده دا رقم ته بونډري وال دی یا د پایونه راتاو شوی یا د مسجد دیوال داسې یو شکل ګول شکل راتاو شوی دی نو چې د دوی ټول ورته پیدا کوي نو د لیست کمونه پس کولی شي چې ټول پیدا دا که دیوال ارتفاع کې ضرب که عرض فرض کې ضرب که انجام ایستلی شي که نه نو د لیست کمون پس تاسو کولی شئ داسې اجسام څنګه وکړئ ټول را پیدا مفهوم یې پوه شوئ انشاءالله نو پراپرټیو د لیست کمون انشاءالله بیا هم وایو په ایریا کې خیر وخو دا چې تاسو چېرې ورته مخ نه شئ دغه شی مو دقه درته ووایي او بل انشاءالله داسې د عمومي صفحې په اړه باندې نور شی نشته دي نور بسې بیا درس شروع کړو د ډرا مینو موږ تاسو په اټکټ کې بیا نورې انجینر صاحب یوه ډرا مینو ده یوه موډیفای مینو ده یوه ډایمنژن مینو دا درې مینوګانې ډېرې مهمې مینوګانې دي چې په اټوکټ کې چې کوم کار کوي مکمل ټول به د څه نه کېږي ډرا مینو ډېر وبخښه د تلیفون ته هم زه یوه جواب کې اولینه مینو چې تاسو ډراوینګ وکړئ فقط او فقط ډرا مینو ده که تاسو ته بیګا پورې په موډیفای مینو کې وخته وي چې نشي پرې رسمولی ته بیګا پرې ډایمنژن مینو پر واخلې چې نشي ترې رسمولی څو چې ډرا مینو نه وي هر شی چې رسمیږي که لاین وي که سرکل وي پولي لاین وي سنټر لاین وي هر شی وي رسم فقط د ډرا مینو نه یعنې ډرا رسمول موډیفای مینو ته دغه تغییرات مثلا کاپي ته اخلې میرور کوې آفسیټ کوې دغه اریز کوې هغه مثلا ایکسپلوډ کوي دا ټول د چی شي موضوع ده د موډیفای مینو کله چې د ډرا مینو فستا یو چوکاټ یو جسم یو شکل رسم کو د موډیفای په واسطه باندې تغییرات کې راوتل میرور کاپي ضرورت و هغه کاپي د وکړ نهایي شو درې مرحله د ډایمنژن مینو ده چې په هغه نظرګذاري اساسي کار د ټکټ اندل دا چې وروسته بیا نور مینوګانې دي ورسره بعضې حالتونه دي کې مثلا لکه مارچ ډسپلی کې معلومات درکوي آپشن کې هغه یو شی ورته انزرټ کوي د انزرټ مینو نه یو ویو کې دغه ویو ګورئ شکلونه ګورئ دا وروسته نو موږ تاسو اساسي مینو ډرا مینو نن لپاره بس دی که نه